ملګرتیا داسې وپالئ چې هغه آخرت کې تاله فایده درکړي او د نقصان نه ته بچ. نقصان کله که انسان خصوصا د دین نقصان چې کله بېدینه کس سره ملګرتیا وکړي، د بېدینه کس سره به چېرته ملګرتیا نه کړي. هغه آیت به کېدي چې تاسو اورېدلی سورة الفرقان کې دی. د قیامت په ارمانونو کې یو ارمان دا دی د جهنمیانو، یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا. وی هلاکت ته ما لره ارمان چې د پلانی نه ما ملګری نه وی جوړ کړی. ولی لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی. دوی زه د دین نه اړولی وما، د قرآن نه اړولی وما، وروسته دینه چې ما ته راغلی. دا ملګری د تا ته چې وایي که نه چې راځه ځو چکر به ولګوو د مانځه په ټایم کې، د تا تباه کوي. دا چې تا ته دا وایي چې مړه دا ګیره د ځان نه دې بوډا جوړ کړی دی، ګیره دې شي ځوان سړی، دا ستا لوی دشمن دی. دغه یو دا تا ته چې کله نه کله دله په دې طرف راشي نیسي، زه خیر دی وي لکه وړه کوی مو د وړه کولو درته نه یم، خو لږه ډېره یې برابروه. ته چې ته اورېدلي که نه لږه ډېره برابرول څه ته وایي؟ منګزولو ته منګزو خو یې تیلو لګولو ته تیل پې لګوو. ته وایه څه ته وایه برابرول؟ نه نه وي داسې دا غاړې ماړې. دا هم شیطان دی، خو یو شیطان پیری یو انسان، دا انسانانو کې شیطان دی. ها د درس ټیم داسې مثال، داسې د بېدینه ملګري خبره ته کوو. درس ټیم ته درس ته مړه د جمعې شپه ده، داسې به لږوځو صاحب آزاد کو او څه د دین تښتي، د جومات تښتي، خو سبا هم بیا د درس ټیم دې ته تباهي ته بوځي، دې ته هلاکت ته بوځي. نن ته کېناستې، ته ښه سړی، ته فلم او سندره نه ګورې، ته فحاشي نه ګورې، د ده سره به یې ورو ورو شروع کړي. یو ویډیو داسې تاسې وګوره سرسري، نن دې وکړه سبا بله، سبا بل ده په شان نشه کوي. د اکثر چې د نشه یي ځینې که نه د چا راړولي دا ملګرو. اکثر دا قاتلان او مجرمان چې ګورئ که نه، دا پیسې چیرې او دا خلک چې وجني، که د ده قصه دې واورېده نو دی هم د چا سره ملګری شوی او په دې قصو کې اخره کې دې ته راورسېدو او دې پسې بیا ځه. د بېدینه ملګري نقصان په دنیا کې هم دی او په آخرت کې هم دی. او رسول صلی الله علیه وسلم وایي، امام ابو داود دا حدیث راوړی دی، الرجل على دین خلیله فلینظر احدکم من یخالل. ملګری انسان د ملګري په مذهبي، نو بیا تاسو وګورئ چې تاسو د چا ملګري یئ. پښتو کې یو متل دی او هغې کوم دقه خبره ده کومه چې د حدیث کې ده، خو پښتانې داسې وایي که د مولا په ګاونډ شو مولا به شي او که د ډم په ګاونډ شو ډم به شي. د دې هم دقه مطلب دی چې ملګری د ملګري په مذهبي، ملګری د ملګري په مذهبي. ځکه هغه مشهور شعر دی د شاعر، عن المرء لا تسل وسل عن قرینه. د دې کس تپوس مه کوه، د ده د ملګرو تپوس وکړه، تا ته به پته ولګي چې دا څنګه سړی دی. لکه ته اوس دې علاقې ته راننوتې او د یو کس معلومات کول غواړي، مثال د هغه نوم سعد دی. سعد څنګه سړی دی؟ نه ته دا معلومات مه کوه چې سعد څنګه سړی دی، ته د سعد ملګري معلوم که. دا ملګري تا ولید، هغه ملګري خو دیندار دي، ټولو ښایسته ښایسته ګیري، رښتیني خلک دي، تقوادار دي، دروغ نه وایي، دوکې نه ورکوي، فحاشي نه کوي. د دې نه ظاهره د نتیجه سره ووته چې سعد هم دې سړی دی. یو سړی به و چې څنګه ته دا نتیجه لازم راوباسي، زه دې به پوه کوم. ځکه چې که سعد چېرته دینداره نه وی نو د دې خلکو سره بېدینه سړی ژوند نشي تېرولی. ورسېدی به که نه؟ او که چېرته دا خلک بېدینه دي
او ما ته ته وایي چې یاره غالب ګمان دا دی چې دا سړی بېدینه دی. نه یو سړی ما ته وایي چې ښه ګمان ساته، ښه ګمان کوه. زه هم صحیح ده، ښه ګمان خو به کوو، خو د دومره بېدینو په منځ کې دینداره سړی ژوند نشي تېرولی. چې موږ وکتو هغوی چرسیان دي، بنګیان دي، زناکار دي، والعیاذ بالله دروغجن، ډاکو والا، قتلونو والا، بېګناه خلک وژني، ظلمونه کوي. د دوی په منځ کې به یو پرهېزګاره سړی دوی سره ژوند کوي او ملګرتیا کوي. دا د منلو خبره ده، دا د نه منلو خبره ده. وګوره د بد ملګري اثر. یو مثال پهله در کوم، مثالونه مې ذهن کې ډېر دي الحمدلله، خو یو ابو طالب چې کله مړ کېدو اخیری وخت کې رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته څه وی کلمه ووایه زه به سپاره شو کم. خو د هغه سره خوا کې ابو جهل ناسو او عبدالله ابن ابي امیه بد ملګري. ګوره دوی ورته ناسو، یو طرف ته رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وی تره کلمه ووایه زه به سپاره شو کم. هغه ورته ښه اخري وخت کې د پلار مذهب پرېږدی. او په رسول الله صلی الله علیه وسلم دې طرف نه کوشش کوي، دوی د دې ځای نه کوشش کوي، هغه د هغه ځای دوی دې ځای نه، تر دې چې هغه اخرنۍ خبره دا وکړه علی ملت عبدالمطلب، زه د عبدالمطلب په مذهب یم، ما بدل کړی نه دی. او دغه کې دې سا ووته. دا د بد ملګري اثر دی. دغه شان به دا بد ملګري تا را ګرم کي په بېدینۍ کې به دې څه کي، په بېدینۍ کې به دې واقع کي. نو ځکه کوشش کوئ چې ځان له څنګه ملګري را پیدا کوئ، دینداره ملګري. او دغه شان چې ته د چا سره ملګرتیا کې، نو ته هم چې یو سړي سره ملګرتیا کې، ملګرتیا سر ته رسوه. د ژوند کتاب دی زما، ګلاب دی زما، له ظلمي توبه انتخاب دی زما، ګلاب دی زما، له ظلمي توبه انتخاب دی زما، ګلاب دی زما.